बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तरो से पूरी मुंग 4000 एसेंशियल इंग्लिश वर्ड कोर्स तकरीबन पार्ट 8 पूरी कळे दे पदी कोर्स दोबारा की तास तमा दा खबर कळी दा ची दा 4000 एसेंशियल इंग्लिश वर्ड कोर्स दा अमेरिकन प्रोफेसर तैयार कळे दे और द दिन डील दिया तो हल्क पैदा वागिस्तलाम पहा कोर की तास लमाम सिर्फ मुश्किल अल्फाज दरकड़ी दी दा कोर्स कम तैयार शवे दे आगा एक सिर्फ मुश्किल अल्फाज शामिल दी दा अल्फाज मानी पे शामिल दी होनन प दीवड़ी की जतास्ता या बल कोर्स को कवल वाड़म चाद इंडियन जोड़ दे इंडिया वाला जोड़ कर दे और दिए तो सब पूरी मिलियन ऑफ पीपल सिकम दिया आगे दीना पैदा वागे इस्तेला दीना पैदा कर ला थकड़ा आ इंग्लिश डेर खसदा को उस हम दी कोर्स कवल पारा चा इंस्टीट्यूट के दाखिला आगे रसूक एकेडमी तवर दी और चा ऑनलाइन दा कोर्स परचेस कर दे होनन भाई दा तास ता पद्दी चैनल मानी द IL डिजिटल स्केल मानी बिल्कुल फ्री बिल्कुल मकदर कोम कचरिता सुखवाड़ी चित इंग्लिश ग्रामर प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश वेल हर सस दकड़ी नोबेल कोल तासो सही दे तरह के लिए दा हर सब उस तासो पयो में के बजा टोल हाथ तास दकड़ी द इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन ग्रामर द इंग्लिश वेल दा टोल हर सब दकड़ी दल तदमा तास सर पदी खबर माए वादरा चिद बहारी हो वीडियो तास तरह हो प ईमानदारी तरहम और हो प सपाल पाद के बतास त दियो जुमले तर्जुमा कोमा कचरता सो ख्वारी वकड़ा द वीडियो नमजान खलास नको नो पदे कोर्स कवल सर बस्तास इंग्लिश दीर दियात खशी ओस द वीडियो स्टार्ट कोम हो द वीडियो स्टार्ट के दो नमह के द तास ताई यो नसीहत यो खबर कोम हा नसीहत दे हा नसीहत दार कचरता सो जरूर द इंग्लिश पर द कवल की सीरियस और इंग्लिश द कवल वाड़ी न दमा द यो खबर बदान तरह हा मखामने यो दान सर बेयाद साथई چې ترڅو پورې تاسو د انګلیش د ویلو پریکټس نه کړئ کنه نو تاسو بالکل انګلیش د نه کوي ځکه چې دې سره تاسو کله تاسو د یو لینګویج سره د مثلا نه دی سره ځان نه ایڈجسټ کړئ نو هغه لینګویج تاسو په آسان نشي ویلې نو تاسو به داسې چلو کوئ که تاسو مورنۍ ژبه پښتو وي اردو وي هر یو وي نو تاسو وسه کوئ تاسو انګلیش کې خبرې کوئ اوس په تاسو دا خبرې کوئ چې موږ یو په انګلیش کې څه راځي نو څنګه ځان ته خبرې وکړو انګلیش راځي نو خبرې به څنګه کوو نو د دقیق علاج په دې ویډیو کې دی اوس پته تاسو ته د سار نواله د ماهاو پورې چې د مونږ کمې خبرې دي تر ماستانه پورې هاو مونږ تاسو ته انګلیش کې هایو لکه سار سړی راپاسې لومبې ټایم وګوري مونځ کې مونځ راشي ناشته وکړي نو دغه ټول خبرې به تاسو د په انګلیش کې هیمام ګورم سهار به اوس مونږ څه کوو سهار چې مونږ پاسې کړو نو مونږ به څنګه وایو د هوپ نه راپاسې نو تاسو به څنګه وایي په انګلیش کې ځان سره به وایي ها پریکټس به کوئ I have got up now زه اوس پاڅېدم I have got up now زه اوس پاڅېدم اوس چې ته پاڅې نو ته به څه کې د کټ نه به راکوزېږي که نه نو ته به څه وې I'm getting up my bed زه اوس د کټ نه کوزېږم I'm getting up my bed زه اوس د کټ نه راکوزېږم I have got up now اوس پاڅېدم او I'm getting up my bed اوس د کټ نه کوزېږم اوس چې ته را کټ نه کوشي ته به څه کې پیدار به په پښو کې چپاړې به په پښو کې بوټان به په پښو کې نو ته به څنګه وې تا چپاړه وپاړه بوټ ته نه ورکړي نو ته به څنګه وې Where are my slippers زما چپاړې چېرته دي Where are my slippers زما چپاړې چېرته دي او ته شوز هم ویلی شي شوز د هر قسمه پیدار لپاره استعمالیږي ها Where are my shoes زما بوټان چېرته دي زما شوز چېرته دي اوس پام ته دي د کټ نه م راکوز شوې چپړو ته پوس یې چې زما چپړې کم دی کې دي بیا به څه کې چپړو کې به خپې ورکې که نه نو ته به څه وکړې I put on the slipper now I put on the slipper now زه اوس چپړې په خپو کوم I put on the slipper now اوس زه اوس چپاړې په خپو کوم د دې جملې په پښتو کې دا ترجمه راځي زه اوس چپاړې په خپو کوم اوس چپاړې دې په خپو کړې بیا به څه ته ګورې ټایم ته به ګورې که چې ټایم جمع شوی ده جمع نه شوی مونځ ته څومره ټایم پاتې دی ته به څه What is the time right now اوس څو بجې دي اوس څه ټایم دی What is the time right now اوس څو بجې دي اوس چې ته ټایم پیس ته وګورې نو ته به ټیم ځان سره په انګلیش کې وایې که نه ته فرض کړه تا ټایم پیس ته وکتل او 5 بجې دي ته به څه وایې It's 5
پنځه بجې دي اوس ته ته پاو کمي نو it is 4:55 پاو کم پنځه بجې دي اوس راکوش وي د ټیم د پوسټ وکړو ټیم دی وکړو اوس په څه وکړي اوس په ځان سره دا خبرې کې کنه نو پاس کا دا خبرې تا چا واورېدلې نو अब تاسو ته تاسو کوي ته ځان سره لګي کنه आपस پسته وته अब کې بړېږي با نو ته بس ته حالک څه وي where are you mumbling ته ولې بړبړ کوي ته ولې ځان سره لګي خبرې کوي why are you mumbling اوس دا تاسو ته ځان کو ته اوس هغه جواب ورکړي کنه تاسو کو ته ولې ځان سره خبرې کوي ولې ځان سره لګي ته ورته actually I'm learning English nowadays so sir has told me to mumble like this اصل کې زه نن سبا کې انګلیش زده کوم نو ما ته خپل استاد دا ویلي دي چې داسې کوه ځان سره په انګلیش کې خبرې کوم actually اصل کې I'm learning English nowadays so sir has told me to mumble like this زه اصل کې نن سبا انګلیش زده کوم نو ځکه ما ته مې استاد ویل چې دغه انګلیش کې خبرې کوم هغه له خو جواب ورکړو اوس پته څه دی جمعه ته به دي که نه چپړې دې مو اچولی ټیم دې مو کتو او د کټ نه م راپاڅېدلي اوس پته جمعات ته دي نو ته به وایې څه وې I go to mosque now زه اوس جمعات ته ځم زه اوس جمعات ته ځم او که ته داسې وایې چې I'm going to mosque د دې به دا مطلب چې زه جمعات ته روان یم I go to mosque now زه جمعات ته ځم او I'm going to mosque زه جمعات ته روان یم ماسک یا مسجد دواړه تاسو ویلی شئ اوس ته په لار روان یې که نه د خپل صحت خیال به ساتلې ته به لږ واک کې سار کې ته به بیا څه وې I go for running now زه اوس منډې ته ځم منډه وهم او جومات ته ځم واک کې که نه د خپل صحت خیال ساتي بیا ته په قلاره قلاره مایدې منډې نه وهې ته بیا څه وې I go for jogging now زه اوس په قلاره قلاره منډې وهم بیا ته به چې مون راشي که نه ته به یو واک لدی که نه د خپل صحت خیال به ساتي یو ښایسته خوشګوار ماحول به دی که نه چې پټی شو پارک دي ته به دی که نه خپل صحت دپاره ته به څه I go for a walk now زه اوس داسې چکر وهم چکر وهم بار ته ځم I go to work now او ته چې ته کار لدین بیا به ته وایې زه اوس کار ته ځم ځکه چې اوس نن سبا په پښتونخوا کې غریبي ده زیاتره خلک دا لکه دا کارونه د مالدارانو خلک دي پارک ته تلل سهار کې او پټو ته تلل خوشګوار ماحول دا خو د مالدارانو خلک دي دلته خو غریبي ده نو خلک ډایرکټ کار لدي نو بس وایې I go to work now زه اوس کار ته ځم ها بیا به ته څه وایې بیا به ته د دې نه پس چې واک ماک دې وکړو بیا به څه کړي کور کې به چای څښي که نه نو ته به څه وایې I take tea now زه اوس چای څښم I take tea now د نو معنی ده اوس ها د نو معنی څو جملو کې استعمال کوو دې معنی ده اوس اردو کې ورته اب وایي بیا که ته تا وویل چې زه اوس چای څښم او که ته چای څکي لګیا یې ته ته I am taking tea now زه اوس لګیا یم چای څښم بیا چې کله چای وڅښې د هغې نه پس به غاښونه برش کړې که نه ته به څه وایې I brush my teeth now زه خپل غاښونه برش کوم I brush my teeth now اوس ته غاښونه برش کوې ته برش پسې به ګرځې ټوت پیسټ پسې به ګرځې ته به څه وایې here is the brush دغه برش شو برش چې ولیدو ویل دي ځان سره ویل چې here is the brush دغه برش شو بیا پیسټ پسې ګرځې نو بیا څه وایې here is the paste ټوت پیسټ دغه پیسټ شو دغه برش او دغه ټوت پیسټ برش او ټوت پیسټ دواړه پیدا کړل اوس په دغه غاښونه برش کوې که نه نو دې لپاره به ته څه وایې I put the paste on the brush and I start او د دې دا مطلب شو زه په برش باندې ټوت پیسټ اچوم او شروع کوم I put the paste ما پیسټ واچو on the brush په برش باندې and I start او شروعات مې وکړل شروع مې کړ غاښونه برش کول I rinse my mouth now زه اوس خپله خوله کنګالوم چې کله دې ټوت پیسټ وکړو نو بیا به خوله کنګالې که نه د رینز معنی کنګالول راینځل I rinse my mouth now بیا تا ټوت پیسټ څه وکړه ته بیا وایې چې لکه ما پر ټوت پیسټ باندې څومره ټایم واخیستو ته به څه وایې I took 3 minutes to brush my teeth ما په خپل غاښونو باندې 3 منټه کې برش کړل ما خپل غاښونه په 3 منټه کې برش کړل بیا مخ تینځو ته بیا څه وایې I wash my face with clean water زه په صفا اوبو باندې خپل مخ
وینځم. I wash my face with face wash. اوس ته په face wash باندې خپل مخ وینځم. ته به څه وایې؟ زه په face wash باندې خپل مخ وینځم. face wash استعمالوم. بیا ته دغه استعمالوې سکرب پر یې مخ باندې خلک لګوي د مخ صفایي دپاره. نو I apply scrub on my face. زه په خپل مخ باندې سکرب استعمالوم. اوس که ته چېرته وایټنینګ کریم استعمالوې ته به څه وایې؟ I apply whitening cream on my face. بدې دغه پکې بدلوئ. که ته ټوت پیسټ استعمالوې ټوت پیسټ پکې یادوم. که صابون استعمالوې سوپ پکې یادوم. سکرب استعمالوې سکرب پکې استعمالوم. که دانو کریم استعمالوې نو ته بیا څه وایې؟ I apply acne cream on my face. ها بیا د هغې نه پس څه کې لامبې به ته به لامبې که نو د لامبا لپاره به ته څه وایې؟ I take a bath now. زه اوس لامبا کوم. دی شو I take a bath now. بیا به ته باتروم ته ځې که نو ځان سره به څنګه وې؟ I'm going to bathroom now. زه اوس باتروم ته روان یم. اوس زه باتروم ته ځم. I'm going to bathroom now. بیا چې باتروم ته لاړ شې نو ته دروازه به بندې که نه. دروازه به څنګه وې؟ I bolt the door. زه اوس دروازه کونډه کوم. بولټ دروازه کونډه کول. بیا چې ته ولامبې نو بیا ته بهر راوځې نو بیا به خلک څه وایي؟ سهار به وي که نه. نو ته به خلکو ته څنګه وایې؟ سهار په خیر، غرمه په خیر. دا خلک وایي که نه. نو ته به دغه ټایم کې څه وایې؟ ګوډ مارنینګ. دا به سهار دپاره وایې. اوس که چېرته دا وخت د 12 بجو نه پس وي بیا به څه وایې؟ ګوډ آفټرنون. اوس که چېرته دا ټایم د 4 نه پس وي بیا به څه وایې؟ ګوډ ایونینګ. د 10 پورې ته ګوډ ایونینګ ویلی شي. او بیا به د ګوډ ایونینګ نه د 10 نه بعد به ته څه وایې؟ ګوډ نایټ. دا دې استعمال باندې لږ ځان پوهه کوي. د 12 پورې مارنینګ استعمالوئ. د 12 نه واله د 5 بجو پورې ګوډ آفټرنون استعمالوئ. ایونینګ د 10 بجو پورې استعمالوئ. او بیا تر سهاره پورې ګوډ نایټ استعمالوئ. اوس دا خبرې تا وکړې بیا به ته راشې خپل موبایل به چک کې که نه. په وټساپ باندې انسټاګرام ټیکټاک په دې باندې ته چا میسج نه دی کړی. دا بیا به ته څه وایې؟ I check my WhatsApp, Facebook, Instagram. زه خپل وټساپ، فیسبوک او انسټاګرام ګورم. I check my WhatsApp, Facebook, Instagram. دا شیدونه دې وکتل. بیا به ته څه کوې؟ چا نه تپوس کوې. راووتې بهر او څوک سره میلاو شو د هغه نه تپوس کوې چې ته څنګه یې. نو how are you؟ ته څنګه یې؟ او ته وایي چې I'm fine and what about you؟ زه الحمدلله ښه یم. خو ته څنګه یې؟ د دې نه پس چې بل کوم کلاس راځي په هغې کې موږ دا خبرې مخکې وځو. د دې نه پس به خبرې کوو چې لکه بهر چا سره میلاو شوې غرمې مونځ له بیا دې دا به څنګه وې چې د غرمې مونځ نه راشي روټۍ خورې. د دغې نه پس خبرې به کوو. نو به دا انشاءالله سهار چې ابتدا خبرې چې کوم وي هغه موږ په دې کلاس کې وکړې. د دې نه پس چې نورې کومې خبرې راځي هغه موږ په بل کلاس کې کوو.